بسم الله الرحمن الرحیم. نننې زمونږ سبق د سورة البقرې د دویمې سپارې آیات نمبر 144 خوانوالی تر آیت نمبر 147 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قد نرى تحقيق سراوي نمونغا تقلب وجهك في السماء پریشانی د مخستا پترب د اسمان. فلنولینک قبلة ترضاها نخامخا وابړو مونږ تا لرا آغا قبلی تا چې خوښه به کې ته هغې لره آئنده. فول وجهک شطر المسجد الحرام پس واړوه مخستا په طرف د مسجد حرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره او کم ځای چې یې تاسو نو واړوئ مخونه خپل په طرف د مسجد حرام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم او یقینا آغا کسان چې ورکړی شوی د ورته کتاب خامخا پوهیږي دی انه الحق من ربهم چې دا مخ اړول قبلې ته حق دی د طرفه د رب د دینا. وما الله بغافل عما يعملون او نه دی الله نا خبره د هغه سنا چې کوي دی. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب او کراړې تا هغه کسانو ته چې ورکړی شوی د ورته کتاب بکل آیه هره نښه معجزه ما تبعو قبلتک نه تابع کیږي دی د قبلې ستا. وما انت بتابع قبلتهم او نه تتابع کیدونکی د قبلې د دی. وما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی بازی د دی تابع کیدونکی د قبلې د بعضو. ولئن اتبعت اهواءهم او کت تابع شوی د خواهشاتو د دی من بعد ما جاءک من العلم پس د آغنا چراغ تاتا من العلم د علمنا د پوینا. انک اذا لمن الظالمین یقینا یتبا په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه. الذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړی دی مونږ ورته کتاب. یعرفونه پیژني دی د تحویل د قبلې لرا کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیژني دی زامن خپل. وان فریقا منهم او یقینا یوه ډله د دی نه خامخا پټی حق لیکتمون الحق خامخا پټی حق لرا. وهم یعلمون او دی پوهیږي چې دا تحویل حق دی. الحق من ربک حق ثابت دی د طرفه د ربستانا. فلا تکونن من الممترین پس مکیږه تو د شک کوونکو نه.